السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وتعالى ملګرو په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت او عافیت جامه مو په تن وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به ستاسو در وښیم تاسو څنګه کولی شئ خپل د موبایل د سپیکر لوډ یا هغه غږ تر حد اکثره پورې ورسوئ، یعنی ډیر یې کوئ. نو هیله ده ویډیو تر پای پورې وګورئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو هیله ده چې سبسکرایب یې کړئ، همدغه رنګه هغه د زنګ بټن هم کښېکاږئ تر څو زموږ اولنی ویډیو تر تاسو پورې راورسیږي. ملګرو د دغه لپاره اول باید تاسو یو برنامه د سپیکر بوټس په نامه ډاونلود کړئ، یعنی په پلی ستور کې سپیکر بوټس لیکئ او دغه برنامه به تاسو به د هغه ځای څخه په راحتي سره ډاونلود کړئ. ملګرو زه ځم دغه کار تاسو ته په عملي توګه ښیم. نو اول ځو موږ موزیک خلاصوو او دلته ګورئ بې له برنامې زه تاسو ته پلی کوم چې څومره غږ لري. ګورئ ملګرو تر پای پورې زما د سپیکر غږ تر پای پورې دی ملګرو او دا دومره غږ لري. او زه اوس دغه غږ راوړم لږ تېره سوم، یعنی حد اقل تېره سوم. ګورئ دلته او اوس ځم په برنامې کې او ګورم برنامه په برنامې کې غږ ډېرېږي که نه ډېرېږي. سپیکر بوټس خلاصومه ملګرو چې مو خلاص کړئ. ګورئ دا د لاندې لای دغه په مربوط د برنامې دی، دغه راوړو تر پای پورې، یعنی دا حد اکثر ته رسو. او دا چې دی ملګرو دا خپله د موبایل سپیکر ښیي، ښه فیصدي د موبایل سپیکر، او دا د برنامې لای ښیي. نو زه اوس بیا بیرته په موزیک کې او ګورئ ملګرو حد اقل غږ یې دومره ډېر دی، یعنی د بل حد اکثر کېږي. ګورئ دا یې حد اقل غږ دی د برنامې. نو ملګرو د دغه په واسطه د برنامې په واسطه تاسو کولی شئ خپل د موبایل د سپیکر غږ و حد اکثر ته ورسوئ، یعنی ډېر زیات یې کړئ. نو ملګرو که تر اوسه مو زموږ چینل بیا هم نه وي سبسکرایب کړی نو هیله ده چې سبسکرایب یې کړئ، او که دغه ویډیو مو خوښه سوې اوسي ویډیو لایک کړئ او د نور ملګرو سره یې خامخا شریک کړئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.